کچری ستاسو په خېټه کې ډېر زیات ګیج جوړیږي او د هغې سره سره ستاسو خېټه هم غټېدو طرف ته روانه وي او په هغه کې دننه آوازونه جوړیږي چې دې ته په میډیکل کې بلوټینګ ویلی شي او د دې سره سره کله هم چې تاسو خوراک وکړئ هغه خوراک ستاسو زر نه هضمېږي چې دې ته په میډیکل کې انډایجېشن او ډایسپیپسیا ویلی شي او د دې سره سره کچری تاسو ته د معدې تیزابیت وي چې هغه بار بار ستاسو خولې طرف ته راځي د دې سره سره کچری ستاسو کوم د غټو بول رفتار دی هغه ټیک نه وي نو د ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم تاسو ته لیدي چې ډایجکس ایم پی شربت د علاماتو له استعمالیږي او دا ډایجکس ایم پی شربت کله هم چې تاسو استعمالوي او تاسو ته دا علامات یا دا بیماری وي نو په دې دوران کې به تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ کچری تاسو دا ډایجکس ایم پی شربت وڅښلو او ستاسو په وجود باندې د الرجي علامات راولي نو په دې دوران کې بیا تپوس کوئ او دویم دا کچری ستاسو په لبلبه کې مسله وي نو په دې دوران کې به هم تپوس کوئ او دریم دا کچری ستاسو ګردو یا یعنې ته بیماری لګېدلې وي نو په دې دوران کې به هم تپوس کوئ او د دې سره کچری تاسو ته ډېر زیات هاي بلډ پریشر چلیږي نو په دې دوران کې به هم تاسو تپوس کوئ دې سره سره کومو زنانو ته چې حمل یا ماشومانو ته پی ورکوي نو په دې دوران کې به هم تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ ځکه چې په دې دوران کې دا استعمالول په کنټرا انډیکیشن کې راځي همدغه شان انفارمیشن دپاره ډېر مستقیم اکاونټ در سره فالو کړئ او دا ویډیو مخکې هم تاسو شیر کولی شئ